السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړه او د صحت په جامه به یاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د واتس اپ داسې یو زبردست ټریک ښایم چې ډېری ملګري به تاسو ته حیران شي. دوستانو لکه ګورئ تاسو دلته زه واتس اپ ته ځم چې کله هم تاسو دوستانو په واتس اپ کې میسیجونه کوئ نو تاسو ته سمپل ساده تاسو لیکئ. د مثال په تور ګورئ دلته زه دلته لیکل کوم صحیح ده. ګورې زما د فانټ کوم سټایل چې د زما د لیکلو کوم سټایل چې د هغه ډېر ساده ده صحیح ده. زما ایموجز چې کوم دي هغه هم ډېر ساده غونته کې سمپل ده صحیح ده. دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې تاسو یو چاته ټیکسټ لیږئ هغه ډېر په ښکلي انداز کې ولیږل شي، یعنې شاته بیکګراونډ ولري سټایل دی ولري ډېر زبردست لکه دغسې غوندې. دوستانو ګورئ ورته تاسو کولی شئ چې دلته د مثال په تور ګورئ ډېر ښکلي ډیزاینونه لیکلو کې ورته ډیزاینونه ولیږئ. دا وګورئ زه لږ شانتې دلته هغه کوم ګورئ ورته زه تاسو ته ښیم. د هغې نه پس تاسو کولی شئ چې دا وګورئ دوستانو داسې سټایل کې ولګئ. دا څه کوي چې دې سره نور هم ډېر زیات سټایلونه دي. دلته تاسو کتلی شئ ګورئ چې په کوم ډیزاین په کومه ژبه تاسو لیکل غواړئ نو ګورئ ډېر ډیزاینونه دي. دا دوستانو کېږي څنګه ګورئ د لیکلو انداز بل شانته شو. دا کېږي څنګه دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، یو اپلیکیشن پروت دی په لینک کلیک کړئ، اپلیکیشن ډاونلوډ او خپل موبایل کې انسټال کړئ. سمپل دوستانو تاسو نه به اجازه غواړي پرمیشن به ورکړئ یو څو دانې چې کله هم تاسو پرمیشن یې ورکړه نو اتوماتیکلی تاسو کولی شئ چې خپل کیبورډ سلیکټ کړئ. لکه څنګه چې تاسو د بعضې ملګري کیبورډونه چې دي هغه چې کله هم تاسو په دغه باندې ډبل کلیک کړئ تاسو ته راځي، او د بعضې ملګرو دلته ګورئ دلته دا آپشن چې دی نو تاسو دلته نه بیا آی ټایپ کیبورډ دا سلیکټ کړئ نو تاسو دلته ښکلی شانتې لیکل کولی شئ. لکه ګورئ څنګه تاسو کولی شئ. دوستانو دې نور ډېر شیزونه هم شته دي هغه تاسو کولی شئ چې پخپله هم وګورئ. دوستانو که ویډیو مو خوښه شوې وي د سره یې حتما لایک کړئ. نو تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.